ملګرو آیا تاسو ته دا پته شته چې د 60 سال په عمر کې زیاتره خلک خپل تقریبا نیم ټیسټ یا موږ ته چې کوم ټیسټ پیل کیږي هغه هغو ته نه پیل کیږي؟ او آیا تاسو ته دا پته ده چې جورابې اغوستو والا خلک د شپې ډیر کم یا بالکل هم نه راویښیږي؟ او کنه که تاسو د دې نه خبر شوي نو حیران بشئ چې موږ د خپلې ژندګۍ تقریبا 3 میاشتې په ټایلټ کې تیرو. نو ملګرو زه به تاسو ته نن داسې امیزنګ سایکالوجیکل فیکټس وایم، نو زما سره د ویډیو د اخره پورې اوسئ. سو لیټس بیګین. نمبر 7 ملګرو تاسو په ریل یا په بس کې خامخا کېناستلی یئ. که تاسو په هغې کې سفر کړی وي نو د کړکۍ والا سیټ ته به خامخا ناست یئ. نو ملګرو تاسو چې کله شیشې والا سیټ ته ناست یئ او ستاسو سره په لاس کې موبایل فون یي، نو په هغه ټایم تاسو چېرته دا سوچ کړی چې دا موبایل که زمانه کته ارتاو شو نو څه به کیږي؟ اکارډینګ ټو هیومن سایکالوجي د نیمو نه زیات خلک دا سوچ خامخا کوي او هغوی بیا اوور تھینکینګ شروع کی. او ملګرو مزیداره خبره خو دا ده چې شاید زموږ سره داسې نه شي خو بیا هم زموږ دماغ داسې سوچونه خامخا کوي. نمبر 6 ملګرو موږ ته څه داسې واقعیات هم پیښیږي چې موږ غواړو چې هغه موږ هیر کړو، خو د سایکالوجي دا وینا ده چې څومره تاسو په خپل دماغو زور اچوئ د یو شي د هیرولو دپاره، د هغه بس تاسو په میموري کې دومره زیات پخیږي او تاسو به هغه نشئ هیرولی. تاسو چې کومه خبره هیرول غواړئ اکثر هغه خبره ستاسو په دماغو کې پاتې کیږي. او په څه کیسز کې دا لیدلی شوي دي چې خلک د 10 کالو پورې هغه خبره هیرولی نشي. کله چې تاسو څوک یا څه خبره هیرول غواړئ نو داسې سوچ مه کوئ چې زه هغه هیرول غواړم، بلکې په نورو شیزونو فوکس وکړئ، هغه خبره به بیا ستاسو د دماغو نه پخپله وځي. نمبر 5 ملګرو د سایکالوجي دا وینا ده چې تاسو هم د چا سره مینه کوئ نو د هغه سره هیڅکله هم زیات ټایم مه تیروئ، هغه له په یو لیمټ کې ټایم ورکوئ. ولې چې زموږ د دماغو دا فطرت دی که یو شی زموږ دپاره هر ټایم موجود وي نو زموږ مایند د هغې نه بور کیږي. د دې وجې نه خو به تاسو دا وینئ چې نن سبا د خلکو رشتې ډېرې زر ماتیږي. تاسو به دا لیدلي چې د هلکانو او د جنکو په منځ کې بریک اپ نن سبا ډېر زیات شوی دی. نمبر 4 ملګرو په سټډیز کې دا پته لګېدلې ده چې څنګه کپړې تاسو اغوندئ د هغې په مطابق ستاسو ایموشن ټارټس او د باډي لینګویج چینج کیږي. او که نه ملګرو تاسو به دا ضرور نوټس کړي. اوس ګورئ که تاسو چېرته یو ډیسنټ او ښه ډریس اغوستی لکه څنګه چې تاسو واده له ځئ یا یو پارټۍ له ځئ نو په هغه ټایم ستاسو د باډي لینګویج جدا وي. او کله چې تاسو په کور کې یو خپل کیجوال ډریس اغوستی نو بیا ستاسو د باډي لینګویج جدا وي، نو ځکه خو کپړې ستاسو د باډي لینګویج او ایموشن چینج کوي. نمبر 3 د سایکالوجي په مطابق که تاسو یو کار کوئ او که تاسو هغه کار په منځ کې د بل کار دپاره پرېږدئ نو تاسو ته واپس هغه فلو سټیټ ته په راتلو کې 17 منټ لګي. فلو سټیټ یعنې هغه سټیټ په کوم کې چې تاسو په پوره فوکس سره کار کوئ. د دې مطلب دا دی چې کله تاسو ډسټریکټ شئ نو ستاسو تقریبا 1/4 غنټه ویسټ کیږي خپل پوره فوکس ته په واپس راتلو کې. د دې لپاره د کار کولو شروع کولو نه مینه خپل ټولې مسلې حل کوئ او بیا وروستو کار ته کښېنئ نو تاسو به پروډکټیو اوسیږئ او خپل کار به بیا په ښه طریقه سره کوئ. نمبر 2 ملګرو که یو انسان په خپله زندګۍ کې کامیاب شوی نو خامخا به هغه محنت کړی. نو سایکالوجي دا وایي چې څه خلک داسې وي چې هغه د کامیابو خلکو کامیابۍ ته لک یا قسمت وایي. که بای چانس داسې خلک ویلو والا که مخکې لاړ شي او کامیاب شي نو هغه خپلې کامیابۍ ته بیا قسمت یا لک نه وایي. هغوی دا نه وایي چې ماته زما کامیابي د قسمت یا د لک د وجې نه میلاو شوې ده، بلکې هغوی خپله کامیابي صحیح ګڼي او هغوی دا وایي چې د هغه دا کامیابي د هغه د محنت رزلټ دی. نمبر 1 ملګرو د سایکالوجي د ریسرچ نه دا پته لګېدلې ده چې یو نارمل انسان څومره هم کار کوي په هغې کې 40% کار د هغه هیبټ یعنې عادتن وي. او که نه ملګرو تاسو چې په ورځ کې هم څومره کارونه کوئ په هغې کې زیاتر کارونه ستاسو د عادت مطابق وي. فار ایگزامپل شرټ اغوستل یا موبایل فون یوز کول. او ملګرو هیبټ والا کم کارونه چې په هغې کې زیات ایفرټ نه لګي نو ځکه خو که تاسو چېرته داسې کار کول غواړئ چې هغه تاسو ته مشکل ښکاري نو سایکالوجي دا وایي چې هغه خپل عادت جوړ کړئ. ولې چې د عادت د جوړولو نه هغه کار به بیا تاسو ته مشکل نه ښکاري. ملګرو که د دې ویډیو نه تاسو څه لږه غونډه هم زده کړه کړې نو ویډیو خامخا لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره شیر هم کړئ او د داسې نورو انټرسټینګ ویډیوګانو کتلو دپاره دا چینل خامخا سبسکرایب کړئ. جزاک الله.